بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ګل حسین محمد. پرون زه دغه ځای ته راغلی وم، دغه کور وران شوی و. نو بیا راته د دویم فریقونو ټلیفونونه کول چې ته راغلی یو سایډ رپورټ یې کړی دی. نو موږ سره هم خبرې وکړه. نن هغوی سره راغلی یم چې د هغوی څه موقف دی. نو موږ سره دی چې د کومې ځمکې تنازع ده د هغې دعوګیر ولاړ دی. موږ هغه سره هم خبرې کوو. مشره، نوم دې راته ورکړو. زاده نوم مې دی. نو دغه واقع چې په دا کور وران شوی دی، دغې باندې ستاسو څه دعوه وه؟ نو بجي په دې باندې زمونږ دا دعوه وه چې دا ښځه راوستله دلته ما ته یې ویلي دي یو څو ورځې پناه راکړه. دلته مې کېنوله او مونږ ویل ځه اوسېږه پکې. پردی سړی دی، د کور مې جنسی او دلته رالی او بس مطلب دا دی چې کومه دی نو موږ سره یې 4-5 کاله واړوو چې اوس ورته مونږ وویلې چې دا ځای مونږ ته خالي کړه. نو دوی ویلې چې دا ځای چې کومه دی نو زما دی. نو په دې معنی دا زمونږ کور دی، زمونږ د کور من دی صاحبه. او دې معنی بیا زه لاړم دې چې دا خبره وکړه چې زه ترې نه وځم. نو ما دلته چې کوم څاڼه سیچوګان دي دوی له زه 15-18 ځله ورغلی یم چې مهرباني وکړئ صاحبه، اوس داسې مسله ده که موږ شور شر باس بواسه وکړو نو دا خو بده خبره ده. نو لاړم او رالم، هېڅ مسله ترې جوړه نه شوله. تاسو سره په کاغذي کاروي کې څه ریټن کې څه لیکل شته که نشته؟ بالکل راسه شته چې کوم رپورټونه موږ کړي دي، کوم ورغلي دا غیر څه راسه شته. نو بیا ورته څه ویل جواب؟ دوی به جواب کې راته دا ویلې چې یاره موږ سره د ځمکو مسالې نه شول کولی او تاسو چې کومه دی نو دلته به دوی ته موږ ویل جرګه، دوی به ویل موږ جرګه نه نیسو او هغوی به راته ویلې چې جرګه بس وکئ باره او دوی به نه کېناسته. نو عدالت خو موږ دلته راغلی دی، عدالت سره هم څه دغه کړی که نه رجوع؟ نه بالکل هم عدالتونو له بالکل ورغلي. یا د 6 میاشتو نه موږ عدالتونو ته ورځو، په هره 3 ورځې ورځو چې صاحبه مهرباني وکړئ موږ باندې یو مسلمان وګورئ چې راشي او زموږ دا مسله چې کومه دی نو مطلب دا دی چې راسه خلاصه کړي راسه. نو تر تا چې دا ځای ورانه و که خپل برید دې خلکو ته کتونکو ته وښوده چې ستا برید کوم ځای دی؟ زه به برید بالکل زما برید به صاحبه داسې برید به وي چې هغه زه 15 کالو عمر باندې زه یم او زه پلار دې ځای کې راوستی یم د 8 کالو په عمر کې زموږ هر څه ښکاره دي. نو ستاسو خو چې کومه دغه جرګه شوې ده د شراب ملک تلې او د هغوی دلې نه، هغوی خو ویل چې موږ که د انچي فرق هم و زه ذمهوار یم. نو بیا د هغې به وجود څه فرق راغلی تاسو ته څه په نظر راځي؟ بالکل صاحبه د شراب پردی جرب ځمکه راخیستې ده او هغه په کچ کې راوستې ده. شراب د 20 کالو دی او دا بریدونه د 1.5 کالو دي. هغه د ځمکې مدیان راله او شراب ته ویل چې تا زموږ د نیکونو په قبرونو کې ګوتې والې دي، تا زموږ د پلارانو په قبرونو کې ګوتې والې دي. موږ څه تا داسې کار کړی دی چې موږ له به اوس یو وخته پورې خوب نه راځي، آرام به نه راځي. تا خو زموږ د پلرونو د نیکونو په قبرونو کې ګوتې والې دي. شراب بالکل د زیتي د ناروا خاوند دی، ظالم دی، منافق دی. 100 جربه ځمکې بر ناقید خلکو نه نه چاله پیسې ورکړي. هغې خبرې له منځو چې تاسو ته کله د ځمکې تاسو ته پردی ځمکه کچ کړی شوله، نو هغه خلکو چې رالل تاسو ته یې څه ویلې او بیا چې شراب منځته راللی نو بیا یې څه ویلې او پولیس په دغه کې بیا څه رول ادا کړه؟ شراب چې پردی ځمکه موږ ته کچ کړله نو موږ ورته وویل د ځمکې مالکان چې کومه دی نو هغوی چې عملي کړه. بیا نادر ته دا خبره واله شوله. نادر له د ځمکې مشران، نادر څوک دی؟ نادر د لیوي واله دی، صوبهدار دی، د قاسم د لیپانډر کې دی. هغه راوغوښتو چې چو شانتې دی، هغه راوغوښتو د ځمکې مالکان یې مو راوغوښتو د ځمکې مالکانو ته وویلې مخامخ په عدالت کې چې تا زموږ د نیکه په قبرونو کې ګوتې والې دي، تا زموږ د پلار په قبرونو کې ګوتې والې دي. غلط کار دې کړی دی خو د دې نه ځان وساته. بس بیا ته هم داسې راپاڅېدلو، بیا نه خال راووته نه خبره شوه. بیا موږ په کاله کې نه او تنګ هم دا شو چې 10 میاشتې لاړو او رالو او د خبریال نه راووت. نو د خدای 15-20 کس سپینګیري مو له راوغوښته د دې خپل قام چې د خدای هغوی ملامته کړه چې ته خبره نه کې نو ستا مطلب څه دی؟ خبرې ته نه کېناست چې نه کېناسته. زه کاله کې نوم یو 2 ماشومان راغلي دي دغه کار یې کړی دی. موږ هم په دغه ټایم باندې کور کې نه وي چې دا زه په دې ټیم کې په دې کور کې نه وم، نه دا هلکانو کړی؟ دا هلکانو ماشومانو کړی دی، ماشومان او 15 دغه کسان به هم تاسو تپوس هم ترې کولی شئ، دغه ډیسپیانو نه هم کولی شئ، دغه ایسیچوګانو نه هم کولی شئ چې 10 میاشتې موږ لاړو ورالو. هغوی به ورته هم ویلې چې بار کښېنئ او خپلې باندې خپله خبره وکړئ او دوی خبرې ته نه کښېني، جرګې ته نه کښېني. نو زموږ خو بله لار نشته، موږ اوس څه وکړو؟
ستا چې د ورانې کمرې کمې ستا د هلکانو ورانې کړي نو ستا برید هسې کم یو دی که کتونکي ته وښیوی زما برید چې کومه دی صاحب هغه چا نه ده زه پلار دې ځله دا 8 کالو په عمر راوستی یم او زما 15 کاله عمر دی یو د شپږو شلو د 7 کالو نه موږ په دې ځای پراته یو دغه زمونږ برید دی د شپږو شلو کالو نه دی او دغه مې برید دی او مطلب دا دی چې کومه دې ډډې ته هم زما کور دی او دې ځای کې چې کومه دی ټولې دنیا ته دا معلومه ده چې زما دغه برید دی عزتمندو کتونکو موږ سره دغه ځای یو بل سپین ږیری ولاړ دی رحیم چاچا هغه و چې دا دوی دا کوم کور ران کړی دی نو هغه وایي چې دا کوم برید باندې زه ولاړ یم دا زما دی او دغه جرګیز راغلی دی او زما په برید کې ګوتې والي دي هغه یې خوځولی دی نو موږ هغه سره خبرې کوو چې ستا برید کوم ځای دی او جان خان او شیرزاده ماما دا ستاسو دي نو رحیم کاکا ستاسو برید کوم ځای دی که کتونکو ته دغه برید دی دا کاڼی مو درولې دا دی کوم ځای برید دی دا دی ستاسو او دوی څه دا جان خان دی او دا موږ ټول یو شی او بیا په دغه کې دوی هغوی دوی نږدې دي یو بل ته موږ یو تلک لري نو دا کومه اوس چې واقع لانجره مخې ته شوې ده نو شیراب وایي چې لکه ما د دوی د یو انچي ذمهوار یم شیراب کوم ځای شیراب به ذمهوار شیراب به د شیراب نیکه ما څه دا برید ایښی پلار یې هم راسه نه دی ایښی نیکه یې ایښی دی او زما پلار یې ایښی دی او دا په بریدونو کې ګوتې زه په بریدونه نه خوځم خپل که بریدونه ما څه خوځئ زموږ ډېرې ځمکې دي د دامان او د شهیده پورې راوبیا نیسو بس په خپله که بریدونه په خوځېدو نو شیراب چې ستا دا برید دی نو شیراب کوم ځای اوس برید کړی کوم ځای کې هغه ځای کې دی یو څو قدمه کتونکو ته وښود راځه چې ځو داسې مخکې برید کړی دې ځای کې دي داسې راکو کړی دي لکه دا تقریبا چې دا 28 قدمه شیراب دی خوا راغلی ستا 28 قدمه که څو دی ما قدمونه ښه نه کړي تا به قدمونه کړي تی قدمونه که خیر چې 28 دی او کار څو دی ما نه دی په قدمونو کړی خو دا ځای مې ته وښوده چې دا ځای دی دومره برید خوځي برید خو خوځي یا ګز وخوځي یا ولیش وخوځي یا دوه وخوځي نو دومره خوځي ته هم د دې وطن یې څه داسې نه چې ته دغه نه راغلی دې ته وګوره دا اوس انصاف شوی دی که بېانصاف او دا دوی چې کوم ځای کې ګوتې والي دي دا د تاجوخیلو حصه ده دغه کې زموږ څه کار نشته هغه خوا کې دغه زموږ د برید نه خوا دغه کې زموږ څه کار نشته د تاجوخیلو حصه ده او دا د چا حصه دا زموږ د سنګالیانو ده لکه جرګیز چې کوم دی هغه سنګالیانو ته راخوځېدلی دی خو د تاجو جرګیز نه دی چې ته دغه ته څوک جرګیز وایي خو د یو قوم کې خپله جرګې کړې ده چې څه یې کړي یا بیا کړي نو جرګیز خو داسې شي چې ته له راشي یو له بل قام راشي زه خود خپل سړي له ګټه کوم نو هسې ستاسو به څه د حکومت نه څه غواړه چې دا کوم برید کې ګوتې والی شوي دي او دا حکومت له راشي مو ته نه پرېږدم او که قام له راشي مو ته نه پرېږدم دا زما برید دی حکومت خو به م پرې وجني که نه نور څه به نه کوي یا به م پرې جیل له بیایي بو مې داسې سره مخامخ کېږم هم کچکول یې مشر دی هغه دې راولي هغه دې راسره مخامخ شي څوک در سره مخامخ شي کچکول مخامخ کېږي که شیراب مخامخ کېږي که لیزغر مخامخ کېږي دا ټول غاړې ورته تیار یم لکه ته دا وایې چې را دې شي ما سره زما مخامخ دې برید کېږي زه اوس کچکول جرګې له اوس هم راغلی یم هر څه له اوس راغلی یم او چې رانه حکومت هم بس یې کې خو درې ځلې موږ راپازاب کړو حکومت رانه پسې لاس کې رانه کړه چې وینځئ تا جرګه وکړه